وعلیکم سلام جی په خیر علي جی کېنه ته ښه یې خیر دی تاسو خیر خیر دی شکر دی یا بوډا ټوله ورځ تېره شوه د دې کلي نه نه ښکارېږي نور څه کار دې نشته راشه هلک راغلی ژوندی راغلی خدای مې درنه خلاصه کړه بوډا نو ټوله ورځ په دې کلي کې لګیا یا ښځې خدای ته وګوره دې جولې ته وګوره چې دې زوم په مخ کې خو مې شرمومه که نه زوم بیا په خیر راغلی ته خدای شرموه څنګه یې ښه یې که نه جوړې کېنه کلي کوڅې کې شوبې ته کېنه تاسو څنګه شونډې ومنو دا خدای ورې ته بوډا که ښه نه غومته یا الله زما دې توبه څنګه چې دا کور ماحول دی دغه شانې دغه لور نه زه په کور کې خولې له راغلم ولې خیر شه نه نه څه نشته دا جي خو هسې تاسو پسې خبرې له راغلی وم شونډې وم خبره چې ښه زموږ د کور ماحول هم داسې ښځې څه زبردست هوا ده دننه چېرته کوټ نه و چې وایي غونده مې یخرلی شوی دی څه سیلۍ ده بچیه ولې خیر شه دا جي خیر دی په تاسو پسې په یو ډېر غټ امید راغلی یم قرض روپۍ مې په کار شوي اوهو په داسې وخت کې د قرض روپۍ ووایې چې زه دې په یو دوه کې حیران پاتې کړم دا جي ولې حیرانېږې دومره مې نه دي په کار بچی تا ته پته نشته وګرایه والا راپسې دوکان ته راغلی دي د پیسو په وجه دې زه کور کې پټ شوی یم نو زه اوس څه چل وکړم ته راته ووایه ښځې ته ووایه دا زموږ زه څه چل وکړم توبه خدای زما دې توبه د دې بوډا خو اخري وخت دی او داسې ناروا ته روغ وایي یا الله ته معافي وکړي یا الله پاک دې اوس ناروا ته روغ وایي غلی کېنه بوډۍ د دې زوم په مخ کې مې شرمومه که نه بچوړیا د ده په خبرو پسې مه ځه زما مور وشو خو د ده سره چېرته ما پیسې پوره ونه لیدې وایه زویا ستا څونه روپۍ په کار دي مور دومره نه یې په کار 1,00,000 روپۍ په کار وي زه خو نه راتلم خو ستاسو لور وی چې زموږ کره لاړ شه څومره روپۍ دې په کار وي نو زما پلار به دله درکړي نو ستاسو لور په لعنت کړم او راویلېږلم که نه زه نه راتلم ته بچوړیا خلک چې مالدار سخرګنۍ غواړي نو د دې ورځې لپاره غواړي چې په لورې سخته راشي چې څه مالي او ځاني امداد ورسره وکړي زویا تا خو هر وخت زما د زامنو سره په سخته کې قرض کړي دي او که نن موږ ستا بوج چت کړو نو بیا هم ستا بدل نه خلاصېږي زویا نه مور ما ستاسو سره څه هم نه دي کړي او چې د داجي سره پیسې نشته نو تاسو یې مه مجبوره کوئ او زه کوشش کوم چې چېرته بل ځای زیاتې قرض روپۍ وګورم او داجي له تیم ورکړم چې د وګړی وال نه پټېږي او ځان له هم په کار راولم مور زه به لاړ شم سړیا دا د باندې څه شوي دي دولت او پیسو د باندې دونه سترګې پټې کړې چې هلک دې بېنوا رخصت کړو دا دې ښه ونه کړه او داسې ضرورت کې د پردي مسلمان هم په چا راشي نو خلک ورسره د الله د رضا دپاره ښه کوي او په دې کې خو ستا لور ده او ته خو دغه مړو ته کښېنه زه دې تاله شم خو چې ستا د زوم کار وشي او زه بیا په خپلو پیسو لانجې نه شم کولی ځان پوه کړه او ته داسې 1 کروڑ روپۍ ورکې چې هغه به یې وخوري لرې خواره ته غلی کښېنه ستا دا خبرې په ما ډېرې بدې لګي که دا پیسې تا ور نه کړې نو زه به سره په ژوند کې هم بیا خبرې ونه کړم ټیک ده زه به دا پیسې ورکړم که پیسې ما ته په ټایم میلو نه شي که نه نو بیا به ګوره ستا خیر نه زه به ورله د بل چا نه پیسې قرض راوالم خو هغه له بیا په ټایم ورکوي ګورې ته خپلې وله ورکې او که وله د چا نه راغلې خدای لږ ته به دا روپۍ ورکې پوه شوې دا وګورې چې دې میندو په زمانو کې او په لوڼو کې څه موندلي دي زموږ اصغر خو په موږ تش ګونګړي غوړولي دي تش ګونګړي او هغه هم بغیر د چکنۍ نه السلام علیکم وعلیکم السلام ابوبکر ولې خفه خیر خو دی که نه بس یار سوچ مې کوو چې د رشته دارانو
او خپلوانو ته دا خپل ولي وایي د رشتہ دارانو او خپلوانو مطلب دا دی چې ستا په سخته کې په کار راشي او ستا ملاتړ جوړ شي. هسې یوه خبره کومه خفه کېږې به نه خو زه ستاسو د دې خبرې سره اتفاق نه کوم. ولې غلطه یم؟ ګوره بلال خان چې کله در باندې سخته راغله نو اول به د رشته داران مخ پټوي چې قرض رانه ونه غواړي او د نظره به ورته سپک ښکاري. ابوبکر وروره څه په ابجدو کې خبرې کوې؟ څه چل شوی دی؟ خیر خو دی که نه؟ او خیر دی بلال خان خو زما ښځې به د خپل پلار کور او د خپل وروڼو ډېر اوچتې اوچتې چې زما پلار کور داسې او وروڼه داسې چې کله به په پلار کور یا په وروڼو څه تکلیف راغی نه به په مال وه او نه به په جان وه او ځان به یې نیش نیمګړی کوو او نه به په کالو وه خو اخر کار چې زه مجبوره شوم او زما پیسو ته ضرورت راغی نو زما ښځې چې زما پلار کور کره لاړ شه او زما پلار او زما وروڼه به دله پیسې قرض درکړي چې څومره دې غواړې چې پلار کور کره یې لاړم نو 1,00,000 روپۍ قرضه نه وه خو توبه تا بیا چېرته زه 1 کروڑ روپۍ قرض غواړم خپلې داسې مجبوریانې مخې ته راوړې چې د هغو د کور نه داسې نا امیده واپس راغلم. نو ستا د سقر کور سره دومره روپۍ نشته چې د انکار چل ولا نه وتلو او مجبوریان یې درته شروع کړې؟ ما ته د هر څه پته ده که اوس ته ورته ارزانه ځمکه وښوه او یا بل څه د پیدې دې ورته څه وښول نو ډېرې روپۍ به مخې ته راشي خو زما په قرض کې د هغو پیدا نه وه نو ځکه ابوبکر خفه کېږه مه خو زما ذهن له یوه آیډیا راغلی ده خو کله چې د چا نه پیسې قرض غواړې او منافع پکې نه ورکې نو ګرانه ده چې تا له پیسې قرض درکړي. پرېږدوئ مړه خو آیډیا دې وایه نه خفه کېږم. سوچ دا دی چې زه به ستا سقر ته د پیدې یوه ځمکه وښیم او د هغه به د نغدو روپو اصلیت ښکاره شي. بلال خان دا خو په ما احسان وکړي بیا نه وخته کوئ مو او ورشئ بسې او هلته به ته زه پټ ناست یم ورېږه کال راغی صبر ښه زما وخېته چې څه وایي. هلو ابوبکر څنګه یې ښی؟ او خیر دی د پیسو دا څه قیسه ده وروره؟ د پیسو خو څه قیسه نشته خو ما ته حاجي ته د 1,00,000 روپو د قرض ویلو چې ما له 1,00,000 روپۍ قرض راکړئ. سره خو روپۍ نشته روپۍ بدله زه در کوم خو ما ته صحیح تاریخ وښایه ما له بیا کله راکې؟ دا جي ما ته 3 میاشتې ویلې وې خو د انسان په ارادو کې او د الله په کارونو کې فرق وي او دا خو 1,00,000 روپۍ دي خو داسې وکئ چې تاسو پې ځان مه تنګوئ زه به ځان له بل ځای چېرته غم وکړم او یا به د خپلې لور د سونې راکټ خرڅ کړم. ښه دا جي ویل چې دی نن په پیسو پسې راځي او خو زما سره میلمانه دي که په وخت وزګار شوم نو در به شم که نه بیا وفات یم. د الله په امان ملګرو تاسو داسې وکئ چې تاسو زما په سره پسې لاړ شئ او زه به درته هلته پټ ناست یم. ډېره ښه ده راځه برکت خان. حاجي صاحب څه وخت مخکې تاسو یوه ځمکه خوښه کړې وه او 50 لک روپۍ درته ویلې وې. یا چو راته یا چو پټون شپ کې هغه ځمکه ده خو هغه کس اوس پساو شوی دی او پیسو ته یې سخت ضرورت دی او هغه ځمکه په 40 لک روپۍ خرڅوي. داسې هماغه ځمکه ده ما چې دې اخیسته او نه یې راکوله یا ستا په ډېره مهرباني ما له کې واخلئ که نه. حاجي صاحب هغه کس مجبوره دی او پیسې یې نغدې غواړي چې یو لوټ ډبلې نه پناه نه وي. ما کله د قرضو خبره کړې ده پیسې به وله نغدې ورکوم نغدې 1 روپۍ به پکې نه زیانوي ځان پوه کړه. ډېره ښه ده د ځمکې مالک راغواړم د ځمکې مالک ته حاضر کړی شي. ګوره ملګرو مذاق مه کوئ دا خو زما سره دی یو څو ورځې مخکې ورسره پیسې نه وي نو د وګړیو والا نه کور پټ شوی و او په دې ورځو کې دی ډېر مجبوره دی او پیسې یې ټولې بندې دي که څنګه ستر کاکا. ګوره دا شته خبرې دې پوره وې دا بارګینیان دې راوستي دي چې په دیره کې خبرې کوو. راځه ما پسې راځه راځئ قاضیانو کښېنئ کښېنئ. ګوره
معصومه تا ته مې ډایرک انکار په دې وکړو که نه چې زما څه مجبوریانې وې. ګوره په خپلو خپلوانو کې قرضه ورکول نه وي پکار. په خدای یقین وکړه چې بیا دې خفګان جوړېږي. ګوره داجي ته نصیحت پرې خپلو زامنو ته هم کړی و که نه چې د چا نه قرض روپۍ مه اخلئ بیا ترې خفګان جوړېږي. نو زما نه به یې قرض روپۍ نه اخیستې او زما قرض روپو ته ضرورت نه و او که و ما به ځانه چېرته خپل غم کړی و خو ستاسو لور په نالت کړمه چې زما پلار کور داسې وروڼه مې داسې خلک مې داسې او زما په پلار پسې به لاړ شي او چې څو روپۍ دې پکار وي نو هغه به درله درکړي. نو هغې په لعنت کړمه او په تاسو پسې یې راولېږلمه. خو ستاسو لور ستاسو د کور په صفتونو نه مړې ده او ستاسو په صفتونو یې زه لیونی کړمه. نو ما یې راشه په دو باندې د یوې وړې قرضې ازموده وکړه. زه په تاسو پسې 1 لک روپو قرضې له راغلم چې په هغې کې تاسو پیل شوئ. خو آینده وخت دپاره ستاسو د لور په خوله د چوپ مهر ولګېدو چې آینده دپاره به زما د مخې ستاسو د کور صفت ونه کړي. دا جي په قرض روپو ورکولو کې ثواب دی. په قرض روپو ورکولو کې چاته مه کلکېږه. که زه نن نیمګړی یم او تاسو پوره یې نو سبا به داسې یو وخت راشي چې زه به پوره یم او تاسو به نیمګړي یې. او باقي دا کاغذونه دي په لاسو کې اوړي او راوړي کله ډېرې کله لږې خو د انسان زړه چې د یو پې وبېلو نو د هغې ګټله بیا ډېره زیاته ګرانه ده او بیا به روپۍ ډېرې وګټې خو ورور عزیز به دې بېللی وي او نن سبا د چا ښه هم نه هېرېږي او بد هم نه هېرېږي. بخښنه غواړم د الله فغمان چې ډیره مضبوطه یارانه ښه ټوکې ټقالې ښه مزیدار ګپ شپ او مجالس د هغه وخته پورې چې څو پورې دې څه ته ضرورت نه وي راغلی. که چېرته یو ورځ بیمار شوې یا یو ورځ دې قرض ته ضرورت راغی یا ګاډۍ ته دې ضرورت راغی یا بلې منډې ته دې ضرورت راغی یا بلې ته راغی یا بلې ته راغی بیا دغه ستا سره چې به یې خندل راخندل نو د دوی د مخونو رنګونه بدل شي. بیا به دې نه خپل وي او نه یار او نه دوست. ته د چا نظر نه غواړم والله تا ته به وایي تا لیکي به نه راسره راوړو ورور دې یم ملګری دې یم او بیا هغه د درو وي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.